ګورې د لمونځو حفاظت کوئ. لمونځ یو اهم عبادت دی. لمونځ د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق په دغه لمانځه باندې کېږي. دا په پالتو شانو باندې مه قضا کوئ. دا د 5 روپو په ګیراک باندې مه قضا کوه. دا د مال او د دولت د ګټلو په وخت کې دا لمونځ مه قضا کوه. مال او دولت ته په لمانځه باندې ترجیح مه ورکوه. ګپې او بانډارو ته په لمانځه ترجیح مه ورکوه. قطعا لمونځ مه قضا کوه. لمونځ د الله د قرب یو ذریعه ده. لمونځ د جنت د دروازې کلي ده. لمونځ د جهنم د عذاب څخه د خلاصون لویه ذریعه ده. لمونځ د قبر د عذاب څخه د خلاصون لویه ذریعه ده. او اوله پوښتنه چې کله انسان په قبر کې کښېږدي د ایمانیت څخه وروسته په عباداتو کې اوله پوښتنه د لمانځه کېږي. بیا به موږ کوم جواب ورکوو؟ زموږ معاشره کې خاص کر زموږ ځوانه طبقه د لمانځه سره ډېر زیات لاپروايي کوي. ګورې دا موږ زارۍ ورته کوو، بار بار ورته وایو. خاص کر د سهار لمونځ د اکثرو څه قضا کېږي. پلار نارې ور باندې وي، مور زارۍ ورته کوي، پلار ورته ودرېږي، دروازه ورته کوي، میرمن ورته ولاړه وي سر ته، اوبه یې ورته ایښي، دی هغه ته ښکنځل کوي، پر یوه اړخ پر بله اړخ واوړي او بڼهار یې د ځان سره جوړ کړي، په هغه ځای کې بیده سي لمر پر راوخېږي. څومره لوی نحوست دی. هغه کسان دی واورئ، کوم کس چې د سهار لمونځ قضا کوي په خوب باندې بیده وي، څوک غږ پر وکړي هم نه راکښېني، د دې کسانو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې 15 عذابونه بیان کړي. الله اکبر. کم کس چې د سهار لمونځ قضا کوي او دایمي عادت ګرځولي، یو خوا چې سړي په عذر کې یوه ورځ قضا شي، بیا ټوله ورځ پریشان وي، خوب نه ورځي، په خپل د ورځمره زندګي باندې نه پوهېږي، په معاملاتو نه پوهېږي، وایي زما سره سهار لمونځ قضا شوی دی. نو هغه نه، هغه چې عادت یې جوړ کړی د سهار د لمانځه د قضا کېدو، د دې کسانو دپاره ډېر خطرناک عذاب دی. اول روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي په دغه کس باندې شیطان رشخند وایي او تمسخر پکوي. نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته یو کس تذکره وس چې دا سړی همیشه پر خوب باندې لمونځ قضا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنه، دا هغه کس چې شیطان د ده په غوږ کې بولې کوي. د دې علماو او محدثینو 3 تشریحات کړي. یو دا دی چې دغه کس دومره ذلیله دی، شیطان دومره رشخند او پسخند په وایي چې د ده غوږ د شیطان د بولو ذریعه یا د شیطان د بولو ځای وګرځي. سبحان الله. دویم دا چې د شیطان چې د ده په غوږ کې بول کوي، د دې څه مطلب دا دی چې شیطان دی د خپل ځان تابع ګرځي، بیا په هغه باندې مذاق کوي، استهزا په کوي، بیا د اسم نشي کولی. او دریم مطلب دا دی، خطرناک مطلب دا دی، علما لیکي کله چې شیطان د ده په غوږ کې بولې وکړي د لمانځه د قضا کېدو په وجه، بیا دی د حق اورېدلو څخه، د قرآن اورېدلو څخه، د نصیحت اورېدلو څخه کوڼ وي، بیا یوه خبره هم پر ده اثر نه کوي، نه د قرآن آیات اثر پر کوي، نه حدیث اثر پر کوي، نه د علماو ویناوې اثر پر کوي، هېڅ شی هم بیا پر ده باندې اثر نه کوي. الله سبحانه وتعالی سره پناه غواړو د داسې حالت څخه. دا کم حالت دی؟ دغه حالت الله سبحانه وتعالی پر هغه سړي باندې راولي چې هغوی د سهار لمونځ په خوب باندې قضا کوي. دا یو عذاب څه. دویم عذاب دا دی، کوم کسان چې د سهار لمونځ قضا کوي په خوب باندې بیده وي، الله سبحانه وتعالی به د دې زړو ته خفګان واچي، د دې بدن به سست شي، ټوله ورځ به یو کار هم د لاسه نه کېږي، نه به یو کار مخته ځي، او ټوله ورځ به یې زړه شین وي، په هېڅ به هم نه خبر چې زما زړه په چیش باندې شین. روایت کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام وایي کله چې سړی بیده شي، شیطان د ده د شا د خوا د سر د شا د خوا ورته راس کښي 3 غوټې ورکړي، په هره غوټه کې ورته وایي بیده شه شپه ډېره اوږده ده، بیده شه شپه ډېره اوږده ده، بیده شه شپه ډېره اوږده ده. خو که دا سړی د شیطان دا خبره نه ومني، سهار د جماعت دپاره راکښېني، پر ځای باندې کښېني،
کلمه ووایي د خوب د رکشن اخیستو دعا ووایي او یو بل ذکر او اذکار وکړي اوله غوټه د شیطان خلاص یعنی د شیطان د جال او د شیطان د مکر د پرې څخه دی خلاص یوه غوټه خلاص بیا چې کله دی اوداسه ته ولاړ سي په ښه توګه باندې اودس وکړي د شیطان دومه غوټه هم خلاص یعنی دوم وار د شیطان د مکر پرې پسې خلاص دریم وار کله چې بیا دی د اوداسه نه وروسته لمانځه ته ولاړ سي لمونځ په جماعت باندې وکړي د شیطان هغه دریمه غوټه هم خلاص اصبح نشیطا طیب النفس دا سړی بیا سهار دومره خوشحالی چست وي بدن یې سپک وي په کار کې برکت وي هر کار یې پر مخ ځي او ټوله ورځ به یې زړه خوشحاله وي او که چیرې دی سهار راکښېني او هغه وخت راکښېني چې 8 بجې لمر راختلی نو بیا حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي اصبح اخبث النفس الکسلان په داسې حالت کې دی راکښېني سي چې زړه یې تنګ دی نفس یې تنګ دی هېڅ یې خوند نه ورکوي په د خپله ناشته هم نه پوهېږي په د خپل اولاد هم نه پوهېږي د باندې راووځي بې باندې به د خپل کاروبار هم خوند نه ورکوي یو اژمۍ پله کاږي یو بدن سره کښې کاږي سترګې یې راکښلي سترګې سري د خولې بدبویي ځي او ټوله ورځ یې زړه تنګ وي هېڅ یې خوند نه ورکوي دا د سهار د لمانځه د قضا کېدو دویم عذاب دی چې زړه به یې تنګ وي نفس تنګي به یې کېږي یو کار به پر مخ نه ځي او بدن به مړ وي سست وي بدن به دریم عذاب دا دی چې په قبر کې د سر به وال کېږي کوټل کېږي به بیا به سمیږي استغفر الله العظیم حدیث کې یو لوی روایت دی اوږد روایت دی راوی سمره بن جندب رضی الله تعالی عنه دی وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه کسان چې په قبر کې عذاب ورکول کېږي هغه ورښکاره سوه د الله د لورې په هغوی کې یو کس دا رقم چې فرشتو به په یو درانه شي په دا سر والي سر به وروکټي ننوتی بیا به سر جوړ سو بیا به فرشتو والي بیا به سر جوړ سو بیا به فرشته والي فرشتې به والي اثر به بیا هغه رقم وکټل سو پوښتنه وسوه چې دا کوم کس دی هغوی ورته ویلې چې دا هغه کس دی چې کان ینام عن الصلاة دا هغه سړی دی چې د لمانځه په وخت کې به بیده او په خوب باندې به یې لمونځ قضا کوي دریم عذاب څلورم عذاب هغه کسان چې د سهار لمونځ قضا کوي قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ویل للمصلین هلاکت دی وي د هغه کسان دپاره چې هغه په خپل لمانځه کې کوتاهي کوي هغه خپل لمونځ قضا کوي هغه لمانځه ته په اهمیت نه ګوري هغه لمونځ ته اهمیت نه ورکوي د دې کسان دپاره هلاکت دی او مفسرین لیکي چې د ویل څخه یوه مراد د جهنم یو خطرناک کنده ده یعنې د دې کسان دپاره کوم کسان چې د سهار لمونځ قضا کوي د جهنم کنده به د دې کسان دپاره سبحان الله هغه ځوانان یې ښه واورئ څونه ځوانان نور په دې اخته دي چې سهار لمونځونه قضا کوي دغه بیان واورئ د خدای دپاره بیا عمل په وکړئ پنځم عذاب چې در ټولو سخت عذاب دی در ټولو سخت عذاب دی هغه دا چې د الله د دیدار څخه به هغه کسان محروم وي کوم کسان چې د سهار لمونځ قضا کوي استغفر الله څونه لویه بدبختي ده په څه شي قضا کوي په بنډار باندې قضا کوي د الله سبحانه وتعالی دیدار چې در ټولو عظیم نعمت دی د جنتیانو دپاره د الله دیدار در ټولو عظیم نعمت دی چې هغه نصیب سي د جنت ټول نعمتونه به هېڅ لیکن دا بې لمانځه کس ته نه نصیب کېږي هغه کس ته بیا بیخي چې د سهار لمونځ قصدن قضا کوي الله پاک یې نه نصیب کوي د حضرت جریر بن عبدالله البجلي روایت دی چې دی وایي موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره ناست نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله د دیدار کیسه کول چې تاسو به جنتیان به د الله دیدار داسې کوي لکه موږ چې د سپوږمۍ دیدار کوو هېڅ چاته به دا تکلیف نه وي چې غاړه داسې پسې ورپورته کړي د الله دیدار به اسانه وي لیکن هغه کسان چې هغوی لمونځونه قضا کوي خاص کر د سهار لمونځ نه کوي د الله د دیدار څخه به محروم وي استغفر الله واورئ ځوانانو دا ځواني په عبادت خوند کوي دا ځواني د الله په فرمانبردارۍ ښه خوند کوي دا ځواني د الله سبحانه وتعالی
په غلامۍ باندې خوند کوي سر چې په سجده ایښي دا خوند کوي دا په سرکشي خوند نه کوي دا په عباس تېرولو باندې تا ته تاوان رسي لهذا هغه کسان دی واوري کوم کسان چې د سهار لمونځونه قضا کوي دا پنځه عذاب الله سبحانه وتعالی درته ورکوي اول عذاب یې ټول چې شیطان په ده باندې ملنډې وي د ده په غوږ کې بولې کوي وجوهات مې هم درته بیان کړه دویم دا چې دغه کس چې کوم دی د دې لمانځه په وجه باندې الله سبحانه وتعالی د نفس په تنګۍ او په سستي باندې مبتلا کوي یو کار به پر مخه نځي دریم دا په قبر کې د سر به د عذاب د قبر په وجه باندې د سر کوټل کېږي بیا به جوړېږي سر به کوټل کېږي بیا به جوړېږي دا ټول په روایت ثابت او څلورم دا چې د دې کسان دپاره د جهنم کنده قرآن بیان کړی الله سبحانه وتعالی فرمایي ویل للمصلین او پنځم دا چې د الله سبحانه وتعالی د دیدار څخه به دې کسان محروم وي مه کوئ ځوانانو د خدای روی وګورئ لمونځ عظیم عبادت دی دا په خوب باندې د لاسه مور کړه چې هره کمې د خپل کورنۍ ته وایي چې په هر حالت کې ما راپورته کړه فقط چې 3 ورځې راکښېنستلې 4 ورځې راکښېنستې بیا دې عادت جوړېږي بیا هېڅکله ستاسې نه پاتې شي په دا ښارو کې خو وګوره د سهار د لمانځه په وخت سړی راسي سړی چې نیمه شپه ده ارام وي او په صحراو کې بیا وګوره سهار د لمانځه په وخت ټول ماشومان ویښ دا د برکت وخت دی دا د بکور او برکت وخت دی باید کوچنیان ویښ وي وظیفې شروع وي تلاوتونه شروع وي لمونځونه شروع وي الله پاک جل جلاله پر هغه کورنۍ باندې رحمت نازلوي